فقط أول سر مبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. صدق الله العلي العظيم. سورة الانشقاق دا سورة مبارك مكي دي، په مکه معظمه کې نازل شوی دی، او د دې سورت مبارک تسمیت په انشقاق سره سوې ده، ځکه شروع د دې سورت مبارک کې الله جل وعلا فرمایي اذا السماء انشقت. د هغه لفظ د هغه کلمه ذکر سوې ده په اول کې د دې سورت، نو ټوله سورت په انشقاق سره نومول سوی دي. او د دې سورت مبارک آیاتونه 22 مبارکه آیات لري. ټوله کلمې د دې سورت 109 کلمې لري. ټوله حروف د دې سورت مبارک چې په دې سورت کې څونه حروف دي 415 حرف پکښې کېږي په دې سورت مبارک. په فضیلت کې د دې سورت مبارک راځي، امام نسائی و مسلم دا حدیث را نقل کړی دی. ابا هریره رضی الله تعالی عنہ قرأ بهم اذا السماء انشقت. ابو هريره رضی الله عنه دا سورت وایه، باره سجده وکړله. نو بیا چې سجده وکړه، باره دا ټول خلق خبر کړله چې انا رسول الله صلی الله علیه و آله سجد فيها. نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم چې کوم آیات سجدې مبارک په دې سورت کې موجود دي، سجده ورته کړې ده، نو ځکه ما هم سجده وکړه. او دا غره کم بل روایات کې راځي، امام مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجه ټولو نه نقل کړی دی. په هغه کې بیا ابي رافع رضی الله تعالی عنه راوي دي، وایي نبی علیه السلام مبارک د ماخستن په لمانځه کې اذا السماء انشقت ووایه، سجده یې ورته وکړله. نو بیا دغه راوي وایي ما ورته وویله چې تا در شا د نبی علیه السلام مبارک دغه سجده کړې ده؟ ډول و. نو بیا ویله چې تر هغه وخته پورې به زه هم په دې صورت مبارک کې سجده کوم خپل خدای پاک ته، تر څو چې د خپل خدای زه ملاقات چې ژوندی یم زه به یې کوم چې د خدای پاک سره ملاقات کېږم. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. اذا السماء انشقت، په هغه وخت کې چې اسمان انشقت وچی وي، څیرې سي، د خپل ځایو د خپل غالب څخه ایسته سي. چې دغه ایسته کېدل علما وایي تکه سپینه ورځ د لوړ د طرفه څخه پیدا سي، نو پر دامه د اسمان سره وموښلي، د اسمان د خپل ځای څخه بالا سره حرکت کړي، نو هغه ملک بیا لاندې راشوسي. نو په هغه وخت کې چې اسمان د خپل ځای څخه وچاودي، ایسته سي، واذنت معنا اورېدل یې کړي دي، د اسمان اطاعت یې کړی دی د خپل د حکم د رب جل جلاله. ګوره واذنت اطاعت یې کړی دی، اورېدل یې دی، قول حکم لربها، رب لره د دې اسمان، وحقت او لایقه ده دا چې اطاعت یې وکړي، خبره حکم د رب جل وعلا واوري. معنا لایقه ده چې دی داسې وکړي، اطاعت د رب جل وعلا د حکم وکړي، غاړه ورته کښېږدي. واذا په هغه وخت کې چې الارض مځکه مدت پراخه سي په وسعت کې، هغه په دې معنی چې غرونه ټوله پورته سي
لوړې وژورې اوارې سي، مځکه خود به خود د پراخه سي. نو په هغه وخت کې چې مځکه پراخه سي، یعنی دا هم د ورځې د قیامت مځکه ده، دا به یو لاس وي، لوړې وژورې به نه لري. او القت راو به غورځوي ما هغه شیان چې فيها په دې مځکه کې دي، چې هغه مقصود ځینې مړي دي، چې دا مړي نن ورځ په مځکه کې دي دننه، دا به ظاهر ته راو غورځوي. والقت راو به غورځوي ما فيها هغه چې په دې مځکه کې دي. وتخلت خپل ځان به خالق او اذنت معنا اورېدلې کړي دي لربها حکم لره د رب د دې مځکې اطاعت یې کړی دي. او حقت لا یکد دا چې دی اطاعت رب جل وعلا د حکم وکي وایوري. نو کوم ځکه دي که اسمانونه دا ټوله تابع دي و حکم لره د رب جل وعلا، بلکې هر څه مخلوقات رب جل وعلا چې دي هغه تابع دي د حکم د الله جل جلاله. و یو انسان چې د ټولو عجز او کوچنی دی، د په دماغ کې یو سرکشي موجوده وي، دی کله کله د رب جل وعلا د حکم څخه نافرمانه سي. لکه شیطان چې نافرمانه سو ځای خراب سو. کم انسانانو کې چې څوک نافرمانه کیږي، اطاعت د خپل خدای پاک نه کوي، نو خدای پاک دا وعده د شیطان ته هم ویلي دي چې لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، چې بیا به جهنم زه ډکوم د انسانانو او پیرانانو د شیطانانو ټولو څخه چې هغه اتباع د شیطان کوي، اطاعت د خدای پاک نه کوي، نافرمانی کوي، نو هغو ته به عذاب مقرره ده. مګر مځکې اسمانونه هغه اطاعت ته رب جل وعلا کوي. نو دا چې دغسې وسي، اسمانونه وچې وي، مځکه پراخه سي، د باطن شان ظاهره ته راوغورځوي، نو جواب دا دی په تقدیر کې محذوب دی چې لقي الانسان عمله، انسان ملاقي بس انسان د خپل عمل سره، چې کم عمل د کړی دی د هغه سره به ملاقي سي. څوک د خپل عمل څخه نسي تښتېدلی. په دې دنیا کې هم د یو انسان سره خپل عمل پر ده باندې دلالت کوي. یو څوک وي دا سړی څنګه دی، وایي دا خو ډېر ښه سړی دی. ولې ښه سړی دی؟ په عمل یې درست دی، د دې عمل په وجه دی ګرده ښه سړی دی. یو سړی سره وایي دا سړی بد سړی دی. ولې بد سړی دی؟ د عمل په تقاضا عمل یې بد دی. نو په دې دنیا کې هم ګوره دی د خپل عمل څخه نسبت چې ده ته کېږي هغه د عمل په نسبت ده ته کېږي، چې ښه سړی دی یا بد سړی دی. په قبر کې چې سړي قبر د جنت باغچه ګرځي، دا هم د عمل په نسبت باندې کېږي. د دې انسان عمل دې حتی د تورې خاورې له حد رسوي چې د جنت باغچه ځینې جوړوي، د ده د عمل په وجه. د دې انسان د عمل بد په وجه باندې دغه له حد د دوزخ کنده جوړوي. نو ګوره بیا ګرده په دې انسان کې هغه عمل د ده دی. که د ده سره عمل درست ولاړی هلته قبر درست وي، که درست نه و بیا ناقص و هلته قبر ناقص وي. په ورځ کې د قیامت دغه رقم چې یو انسان عمل درست وي دا د ده سره ملګری، هلته هم حساب و کتاب، عملنامې، دا ټوله حساب و کتاب، پلیسیرات دا ټوله ده ته اسانه. او که چیرې عمل درست نه و بیا نو هلته هم د مشکلاتو سره مخامخ، دا ټوله د عمل په وجه باندې. نو دا چې اسمان داسې سي داسې سي هغه داسې سي، نو لقي الانسان عمله، انسان به د خپل عمل سره ملاقي کېږي. نو کش د ګلو که چې سیمه دې ګلزار سي، اغزې مه کره په پښو کې به دې خار سي. نو یا ایها الانسان، ای انسانه، انک تتیه کادح، ته کوشش کوونکی یې په خپل عمل کې، الى ربک یعنی الى لقاء ربک، ولقاء ته د رب جل جلاله. کدحا کوشش کول، بیا چې دا کوشش کول تا د لقاء پر د رب جل وعلا کړي وي، فملاقیه، ته به د هغه سره بیا ملاقي سې، هغه کوشش سره به مخامخ سې. نو که چې د رب جل وعلا
د رضا دپاره د ده ښه بندګي دې کړې وه هم ورسره ملاقي کېږي، او که دې سرکشي کړې وه هم ورسره ملاقي کېږي. خو د یا ایها الانسان کې علما وایي المراد به الجنس، جنسي انسان دی چې الذي يشمل المؤمن والکافر. مؤمن به ځان نه کاږي چې دا آیاتونه نو یوازې د کافرانو په حق کې دي، دا د هغو سره خپل بد عمل یو ځای کېږي، یا دا په حق د مؤمن او د کافر دا آیات مبارک دی. په الف لام په انسان کې د جنس دپاره دی، یعنی جنسي انسان. نو ستا عمل فی هذه الحیات، په دې ژوند کې ستا مجاهده د عمل، بیا نو مسیر د سعی د عمل ستا دا د سره ځي الى ربک و رب جل وعلا لره ولقا ته د رب ستا. بیا چې ته مړ سي هم دا شی در سره دی. داسې نه دی چې د عملونه تا وکړه په دې دنیا کې بس خلاص بدلې پاته شول. د دې دنیا هیڅ شی نه پاتېږي چې هر عمل تا کړی وي هغه به ستا سره روان وي. نو بیا چې ستا سره روان وي وانک ستلقي ما عملت من خیر او شر، ته به ملاقي سه د خپل عمل سره که خیر وي او که شر وي. وسوف تلقي ربك بعملك، ژر دي چې ته به ملاقي سه د خپل خالق و مالک رب سره جل جلاله بعملك، ستا په عمل سره به ته ورسره ملاقي سه. د هغسې نو نه سې تللی چې ته به د دې دنیا عیشونو نوشونو شهوات سرکشي بغاوت دا ټوله دې په کار اچولي دي. په دې دنیا کې خپل جسد و خپل نفس و هوا و شیطان و دا تیاریې اطاعت یې کوې، او دا به بیا ستاسو د دې پاتې ته به بیا په سپین مخ روان یې په آخرت کې. داسې خو نه ده. نو دا چې بد خلک نارواوي کوي هغه هم ستا د مخه جنت روان یې، تم جنت روان یې. نو حساب و کتاب سوس مثقال ذرة خیر و شر سوس، نو دا ګرد کول کېږي. هلته د عدل میدان دی، هر چا سره محاسبه کول کېږي پر مقدار و اندازه و معیار د عمل د دې انسان. امام ابو داود یو حدیث را نقل کړی دی، جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه راوي دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وویل چې جبرئیل امین علیه السلام ماته وویل داس. جبرئیل امین علیه السلام د اسمان راځي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې وایي: ویا محمد عش ما شئت. یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم ژوند کوه چې ستا خوښه وي، چې ستا خوښه وي هغسې ژوند کوه. خطاب ما و تا ته دی. فانک میت، ته مړ کېږي وفاتېږي. دا ژوند ستا در ابده پورې نه دی، نه دا ژوند ستا سره بقا کوي چې در ډېره دې ستا سره ملګري وي. دا یو. واحبب ما شئت، محبت کوه، خوشي کوه چې ستا خوښ وي. فانک مفارقه، د هغه سره ته جدا کوونکی یې. چې هر څوک هر شی په دنیا کې ته خوښوې د هغه سره به ته جدا کېږي. دا شیرین اولاد، دا شیرین بیبي، دا ستا شیرین مال، دا ستا شیرین کور، دا ستا ښه خوراکونه، دا بنجنان، دا یخ یخ شلومبې، دا پنکې، دا کولران، دا چې هر څونه محبت ورسره کوې اخر به ځینې ځې ټوله د صفات دي. مګر محاسبه بیا سته، بیا محاسبې نسته. ولتسألن یومئذ عن النعیم، خامخا به سوال کوي الله جل جلاله له تاسو څخه د هغه نعمتو. څومره ډېر نعمتونه یې راکړي دي. نو خو دغه نعمتونه چې وخوړل ګټه چې پر واخیستل، بیرته په عبادت باندې دا عزیمه کړه، عزم یې کړ. دا چې په عبادت څوک نه عزیمه کوي هغه به ځغلي پر سړکانو باندې، وایي ډوډۍ ازمم سپورټ کوم. دا که ده په عبادت ازمولی بیا دا مشکل سره نه مخامخ کېدي. او اعمل ما شئت، عمل کوه چې ستا خوښه وي. فانک ملاقیه، ته د خپل عمل سره ملاقي کېدونکی یې. دا څونه ښایسته جملې جبرئیل علیه السلام ورته درته ویلي دي. عش ما شئت، ژوند چې ستا خوښ یې هغسې کوه، مګر ته مړ کېږې په دې ژوند باندې نه پاتېږي. محبت کوه د هغه شا سره چې ستا خوښ وي، ته ځینې مفارق او جدا کېږې د دې سره. یو وخت چا بوتلو، وایي دغه سړي معاینه مړه شوې، زه چې دعا ورته وکړو چې ورغلو نو دا سړی سیدي ښه بیبي بیا وه، ښه بیا ډېره ارمان وه. اخر پای نه وړي، وایي درېمان هم را باندې ګرانه.
در ایمان هم را باندې ګرانه وه. دا خبره به نو مسلسل کړي. ارما دا خبره مه کوه، دا څنګه خبره کوي، در ایمان هم را نو ایمان هم د دې دپاره پرېښوي نو ایمان خو نو څه شته خدای او رسول در دې ټولو په تا دا ګرانه وه. نبي علیه السلام چې زه تا ته در مال او اولاد ټولو در تېر نه سم ته مسلمان کېدلی نه سې او ته به ما ته در ایمان را تېره وه در ایمان را تېره وه. خبره داسې سره کوچنی سونه کوي لوی صوفي سړی و دغسې خبرې کوي در ایمان هم را باندې ګرانه وه در ایمان هم را باندې ګرانه. نو دغه محبت چې بعضې خلک کوي دا ناروا محبت بعضې کوي د خپلې بیبي سره خو لا بیا محبت پر ځای دی خو دا محبت کې افراط بیا دغسې خبرې یا داسې چمونه دا هم ناروا دي چې در ایمان را باندې ګرانه. نو محبت به سړی کوي د هر چا هغه سره چې ستا خوښه وي خو فانک مفارقه ته د دې څه جدا کوونکی یې ځینې زیبه. نو داسې ډېر اولیا د خدای چې د خپل اولادو محبت یې زړه ته شوه کېدی ده به سفر مختاره کوي په سفر کې به ولاړ چې نګاه چې هغه محبت چې زه د خپل خدای سره لرم هغه ته صدمه ونه رسېږي. د خپل اولادونه به یې ګرته پرېښول. د اولیا د خدای ټول په پردیسۍ او مسافرۍ کې دوی مړه سوي دي عبادتونه کوي. دا که تاسې وګورئ دا شنغزي بابا یې بولي وایي دا اصحابي و بعضې کتابو کې راخیستې دلې د تعلیم و تعلم دپاره د دغه ښار د خلکو پاته سو دلې به خلک ورته راتلل تعلیم و تعلم به یې د دین ورکوي دلې عبادت پسې کاوه دلې وفات سوي. داسې نو ډېر اولیا د خدای پاک دا زموږ ستاسې په وطنو کې دي. بابا صاحب مبارک دی دا واشنګټن د خوا سره راغلی ایران د خوا سره راغلی شاه حسیني بابا دی د هغې خوا سره راغلی شاه آغا مبارک دی د هغې خوا سره راغلی دي. دا ټوله اولیاو دا د دې دپاره دا پردیسي ژوند مختاره کړی دی چې دوی به اولادونه درلودله کور به یې درلودی چې دا زموږ د رب جل وعلا محبت ته صدمه ونه رسېږي او دا نور محبتونه چې دي هغه مفارق دي جدا کوونکي دي سړی ځینې ځي او د رب جل وعلا مینه او محبت هغه د سړي سره بقا پیدا کوي. مینه د خدای او رسول ښه ده دا نورې مینې بې وفا پاته به شي نه هغه پاتېږي دلې. نو د دې خبرې څخه دغه شی راغلی دی چې مینه د خدای او رسول ښه ده. نو احبب ته محبت کوه معشیې ته چې ستا خوښه وي خو فانک مفارقه ته ځینې جدا کېږي. نو هغه محبت بیا څه پیدا کوي چې سړی ځینې مفارق خپل مقصود ته نه په رسېږي خوند نه پر ورکړي. نو ملاقیه په کابل کې وایي یو ځوان و د نجلۍ باندې سره یاري وه هغه یې بل چا ته ورکړه ده ځان ته اور واچوي ځان یې مړ کړي. مالکش کې د خدای پاک سره دغسې مینه وایي د خدای په لاره کې داسې ځان لوله پاک کړی وایي څونه لوی مقام به خدای پاک ورکړی وایي. اوس په قیامت کې هم په دغه اور کې مړ کېږي اوس به هم دغسې وسوځل شو دا ژوند یې هم ولاړی په آخرت کې هم دغسې په دغه اور به ده ته عذاب ورکول کېږي خپله یې ځان ته اور واچوي. نو دا به سړی ورسره ملاقي کېږي د خپل عمله سره تللی نسي. نو په ملاقیه دا در دې آیت مبارک تفصیل و فاما دونک در خبره د من هغه څوک اوتیه چې ورکړل سي کتابه عملنامه هغه نوشته د عمل د بېیمینې پرسته لاس ورکول سي. نو فسوف ژر د یحاسبو حسابه وکول سي د ده سره حسابا یسیره حساب ډېر اسانه. بس دغه حساب و کتاب چې څوک لمونځ کوي بس دغه نه اندازه یو فرض لمونځ چې ته کوې بس په دغه وخت کې ستا حساب کتاب ټوله خلاصېږي. او دلته حدیث شریف کې راځي دا خو چې د ده سره پرسته لاس ورکول سي د حساب یسیر ورسره کېږي وینقلب دی وګرځي له اهلي و خپل کور ته چې په جنت کې یا کم حوران یې د ده منتظرې دي په کورو کې ورته مسرورا ډېر خوشحاله روان وي. ولې کامیابه شو د ژوند و زندګۍ دا ټوله مقصود بس دغه ځای و تر دغه ځایه پورې قصه وه په هغه کې الله جل جلاله دی کامیابه کړي خدای دې موږ ته هم کامیابه کړي. د دې ژوند څخه ټول مقصود دغه دی چې دغه د حساب و کتاب ډګر ته موږ ورځو دلته امتحان رب جل وعلا زموږ څخه اخلي حساب را سره کوي. دلته که سړی کامیابه سو بس نو مسرور به خپل کور جنت ته روان وي. او دلته نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم حدیث کې فرمایلی دي امام بخاري مسلم صحاح ستو ټول را نقل کړي دي چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل من نقش الحساب عذب که د چا سره مناقشه په حساب کې وسول عذب بس هغه ته عذاب ورکوي. ولې دا کار کوي دا کار سره ته نه ویې منه
دا کار دې ولې داسې کوئ، دا کار دې ولې داسې کوئ، دا کار دې ولې داسې کوئ. دا چې مناقشه راغله بس سړی هلاک شو. او په سورة الحاقه کې خدای پاک وفرمایله فاما من اوتي کتابه بيمينه که چاته ورکول سول عملنامه د په رسته لاس فیقول دته به هاوم راسه اقرأ ووایه کتابیه کتابي د خپل ووایه اني ظننت اني ملاق حسابیه دی زما ګمان و په دنیا کې مې دا یقین و چې زه ملاقي کېږم د خپل حساب سره فهو في عيشه راضيه. نو دی په داسې ژوند کې خدای پاک راولي چې دی په دې دنیا کې دغه فکر لري چې زه د یو ورځې سره ملاقي کېږم خپل خدای سره چې زما سره محاسبه کېږي. نو زه د دې زما یقین و په دنیا کې هم. نو خدای پاک عملنامه په رسته لاس ورکړي فهو في عيشه راضيه بیا نو په یو راضي ژوند خوشحاله ژوند کې د ده استوګنه سي د ده هغه زندګي سي. واما دونک در خبر د من هغه څوک اوتي چې ورکړل سو کتاب او عملنامه یې وراء ظهره د شا د خوا یا په چپه لاس یا د شا د خوا ورکول کېږي. نو فسوف ژر یدعو دی به وبولي ناربو کې په وخت کې د لیدلو د خپل عملنامې ثبورا د هلاکت خپل یا صبوراه یا صبوراه یا هلاکت از ما چیرې د اجزای دی د حسرت نارې به وي دغس او یصلا سعیرا بیا به ننوځي سعیر دوژخ ته بیا الله جل جلاله پسې ننباسي. دا نو بیا ولې داسې و انه دغه سړی کان فی اهله په خپل کور کې په دنیا کې مسرورا ډېر خوشحاله و خوشحالي پر ناروا باندې و هم منځ نه کوي ډېر خوشحاله هم سود کوي ډېر خوشحاله هم قتلونه کوي ډېر خوشحاله هم د یتیم مال خوري هم خوشحاله هم غصبونه کوي هم دی خوشحاله ټول منهي عنه کارونه کوي او دی ښه خوشحالي په خپل ژوند کې هېڅ مشکل نه لري. هغه د بتر و د فخر و د خیال خوشحالي هم پسې مخ ته بیولې وي په ښه کوټۍ کې هم پروت وي ښه عجیبه ژوند هم کوي یو پستي یو بادامونه یو کوټې یو پلنګونه و یو کوچونه دا ټوله دته مهیا و اماده وي ډېر په د خپل ژوند خوشحاله وي او سره له دې چې دی په نافرمانۍ کې دا ژوند د سر ته رسوي نافرماني کوي. انه کان فی اهله مسرورا په خپل کور کې دی ډېر په بتر په عیش په داسې ناروا باندې اخته وي دون عیش و عشرت کوي شرابونه خوري نارواوي کوي. دا ګین کې دي ګینان چې بس کېږي کرکټ د یو کومندان صاحب زوی ووایي 10 لک افغانۍ وایي شرط چا سره تړلی و بایله ولې بل نفر ګټلي وي بیا ډوډۍ کړې وه د خپلو ملګرو ته چې نن مې 10 لکه ګټلي دي نو په دا ډوډۍ کې وایي شراب لا د دوی پراته وه داسې مسرور ژوند کوي خوشحاله په ناروا کې په خمار یې 10 لکه ګټلي دي دی بیا انډیوالانو ته ډوډۍ کوي په دا ډوډۍ کې داسې شرابونه و دا شان. نو دا د بدتر ژوند چې هغه پر ناروا وي دی په دې دنیا کې مسرور ژوند کوي کور ته ځي راځي په خوشحالۍ سره او د یو مخ په نافرمانۍ کې د خدای او رسول څخه ژوند سبا کوي. نو بیا خو نو دغه اجنتیانو دلته مؤمنان چې ژوند کوي هغه ډېر په دې فکر کوي چې خدای څه به راسره وکړي خدای څنګه به زما آخرت خدای څنګه به زما حساب و کتاب خدای سره کم به وي خو د دغه غم څخه د آخرت دی د خپل د ژوند هغه خوشحالي باندې نه پوهېږي ټول عمر د آخرت غم ورسره وي کې واده لا هم دی په دې فکر کې چې خدای پاک مې ونه نیسي په دې نعمتو په دې ودو په دې دریو په دې ښځو په دې لږې درګو هم په وام کې هغه د خوشحالۍ ورځ هم په وام کې هغه د میله کې هم په دا فکر کې وي په هغه ښه استراحت و انډوالانو ژوند و زندګي کې هم په دې فکر کې چې خدای پاک مې ماخوذ نه کړي. نو دغسې په خپل کور کې دی په خوشحالي باندې نه پوهېږي نو بیا ډېر په خوشحالي د جنت کور ته روان وي دا خلک او دا چې په ناروا اخته یې په خپل کور کې هم مسرور وي نارواوي مسروریتونه خوشحالي یې سر ته رسوي. نو انه دی وکانه فی اهلې په خپل کور کې د دنیا مسرورا ډېر خوشحاله و داسې کوټیانې یې جوړې کړي وي چې سترګې نه پرونیږي. ان په تحقیق سره و دی ظن ان په تحقیق ته مخفف له مثقله څخه دی معنی داسې راځي ان په تحقیق سره وشان د خبرې دا دی
ظن د ګمان د ان په تحقیق سره ودغه سړی چې ظن ګمان یو چې انا په تحقیق سره شان د خبرې دادی لن یحور هیڅ کله دی رجوع نه کوي خپل رب جل وعلا له هیڅ کله دی د دې دنیا څخه مړ کیږي نه تاسې یو ګمان یو یقین د مختاره کړی لن یحور هیڅ کله رجوع نه کوي و حساب و کتاب ته د رب جل وعلا سره دا فکر سره د تنور لیدي نو بلا خدای پاک وای دی به رجوع وکړي و خپل خدای پاک لره دی به رجوع وکړي د دې دنیا څخه به کډه وکړي مفارق به سي هغه ښه ژوند د خوشحالۍ به ټوله پاتې سي ان په تحقیق سره رب د ده چې دی کانه دی به په ده سره بصیران ښه تره لیدونکی دی عالم دی چې دی څنګه ژوند سرته رسوي او د ده د تګو رحلتو مړ کېدو په وخت کې هم رب جل وعلا په علم او خبردار دی نو فلا اقسم خدای پاک فرمایي لا زاید زموږ د قسم فاقسم زموږ د قسم بالشفق پس سپېدو سرو سره چې دا ماښام مونځ چې دی چې دا سرې سپېدې راځي بیا سپینې سپېدې راځي بعضې علما وایي چې دغه سرې سپېدې ځینې مطلوب دي بعضې علما وایي چې یا د دا سرو سپېدو وروسته سپینې سپېدې راځي په دغو چې زموږ قسم وي دغه سپېدې ځینې مقصود دي او زموږ د ماښام مونځ چې دی تعلق هم در دې پورې لري بعض علما وایي چې دا سرې سپېدې معلومې شولې بلا د ماښام مونځ قضا دي او امام صاحب مبارک دا یاران هم پر دې قول دي زموږ د مذهب هم دا قول دی او امام صاحب مبارک بیا وایي یا چې دا سرې خلاص سپینې سپېدې وي دا چې راسي بیا نو تورواله پسې راځي بارونه چې دا تورې د سپینواله سپینې سپېدې خلاص شولې بلا نو د ماښام مونځ قضا دي نو امام شافعي صاحب مبارک په دونه وایي چې دا 3 رکعته فرض کېږي بس د ماښام مونځ قضا دي نو دا ټول کتابونه چې اوس وڅېړې بهترین خبره داغه ده چې بعد څنګه اذانونه سول به سړی خپل د ماښام مونځ وکړي ویې نه ځنډوي دا په دغه سپینو سپېدو کې چې د راغنو کې یو نیم ساعت وخت نیسي په دغه کې اختلاف دی د علماو نو څنګه چې دا غروب وسو په سستي باید سړی اذان وسي د ستیل منځ وکړي ویې نه ځنډوي ولې که دغه د یارانو د شافعیانو مذاهبو قول صحیح سي نو بیا خو د سرو سپېدو وروسته که سره قضا کېږي نو سرې سپېدې خو یو پاو وروسته د ماښام لمانځه وروسته د سرې سپېدې راخېږي نو په داسې لنډ وخت کې باید د ماښام لمونځ دغسې وخت یې د ټولو لږ دی او موږ مذهب دا دی چې وایي لنډ صورتونه پکښې وایي در باندې قضا نه سي نو ګرده موږ هغه لنډ صورتونه پکښې وایو چې ژر دا لمونځ ادا کړو خپل مقصد و خپل هدف و چوکاټ ته ورسېږي او که لمونځ وځنډوې نو دا خو بیا یو فرض دی وځنډول خراب دې کړل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دا لمونځ خدای پاک په خپل وخت کې پر موږ باندې فرض کړی دی بې له وخته خو هغه خپل ادب نه په ویشتل کېږي نو دلته دغه سپېدې که د علما په دې کې چې دغه بشفق سره چې کوم سرې سپېدې بعضې علما یادوي بعضې سپینې یادوي د ماښام لمونځ پر دغه دواړو باندې ورجوړ دی او واللیل زموږ د قسم په شپه سره وما هغه وسقه چې دا په خپلې تاریکۍ کې ټوله شان پټ کړي تاریکي راشي که پسونه وي که حیوانان وي که انسانان وي ټوله په دا خپله تاریکي کې را پټ کړي والقمر زموږ د قسم یې په سپوږمۍ سره اذا اتسق چې دا جمع کې خپله روښنایي چې دغه وخت د سپوږمۍ چې دی هغه دغه 14 14 15 د ایام البیض ورته ویل کېږي په دې وخت کې نو دا د خپله روښنایي را جمع کې ټوله مکمله روښنایي په دې سپوږمۍ کې موجود وي نو زموږ د قسم په دې سپوږمۍ سره چې دا د خپله روښنایي و نور را جمع کړي لخامخا ترکبون ستاسې ترکب سوی دی ستاسې جوړښت سوی دی ستاسو اتصال سوی دی طبقا عن طبق د یوه حاله څخه و بل حال ته دا ژوند ټوله حالات پر انسان باندې راځي چې اوس اول د وارې 4 شپې نطفه وي بیا وینه سي بیا غوښه سي بیا انسان سي بیا د مور په نس کې وي بیا پیدا سي بیا نو کې تپولیت وي شیدې خوري د 2 کالو بیا غټ سي بیا مراهق سي بیا بلوغ ته ورسېږي بیا ځوانۍ حد ته ورسېږي بیا کهولت ځای ته ورسېږي بیا نو د شیخوخت ځای ته پسې ورسېږي بیا نو مړ سي بیا بېرته را ژوندی کېږي نو انسان چې دی دغسې حالا په حالا الله جل وعلا جوړ کړی دی طبقا عن طبق د یوه حاله سوه بل حال ته د ژوند حالات یې په مرګ باندې بدلیږي د مرګ حالات یې بېرته په ژوند باندې بدلیږي نو چې امر کذالک سو فما لهم څه حال دی دې کفارو لره لا یؤمنون چې دی ایمان نه راوړي څه مانع موجود دی څه حجت ورته موجود دی هیڅ شی نسته
نو اذا قرئ چې کوم وخت تلاوت سي علیهم پر دې باندې القرآن و قرآن لا یسجدون دي سجدې نه کوي خپل خدای پاک له نو دلته سجده واورتل موږ خپل خدای پاک سجده کوو کافران یې نه کوي خدای پاک څه حال دی دې لره چې کوم وخت تلاوت د قرآن پر دې باندې وسي خو لا هم لا یسجدون دي سجده نه کوي نو بلکې الذین هغه کسان کفروا چې دي کافران دي یکذبون دی تکذیب کوي په بعثت او بیرته ژوندون سره په قرآن سره په نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم سره والله الله جل جلاله اعلم شطر عالم دی بما په هغه شي سره یوعون چې دی جمع کوي په خپلو صحیفو کې چې هغه جمع کېده د صحیفو دا دي چې سړی نیک عمل جمع کوي او که بد عمل جمع کوي نو انسان چې په د خپل عمل نامه کې کم عمل دی کوي خو دا عمل دته جمع کیږي خو دا عمل دته په عمل نامه کې جمع کیږي نو دا چې جمع کیږي نو الله جل وعلا په هغه سره ښه علیم او خبردار دی چې دی جمع کوي او د مؤمن دا چې بیا دی هغه پر دې باندې په زړه کې توحید وي پر بعثت ایمان لري پر ثواب باندې ایمان لري پر عقاب باندې ایمان لري او دا چې مشکلات او کافرانو جوړول دا هم په پیدل په دې باندې خو دې حسد کاوه د دې هغه دنیوي منافع خطر کې لوېدله ریاستونه په خطر کې لوېدله نو عنادن دي دغسې کار وکړي چې ایمان یې نه راوړي نو دا چې بس ګوره موږ تسې د پروش کال عمل نه دی په یاد لس کاله واقعت عمل مو نه دی په یاد خو الله جل جلاله عالم دی په هغه سره یوعون چې دا بندګان یې جمع کوي دا چې ته بلوغ ته رسېدلی در هغه وخت در دغه څه وخته پورې چې کوم عملونه جمع کړي دي ټول خدای پاک ته معلوم او موږ تسې بیا هیر دي نو فبشرهم خبر کدي زیری وکړه پر دې باندې بعذاب علیم په یو عذاب ډېر دردناک سره خدای پاک په دې ته عذاب دردناک ورکړي الا خو بیا په دغه صفت کې نه دي په عذاب دردناک کې واقع نه دي الذین هغه کسان آمنوا چې دي مؤمنان دي وعملوا عمل کوي الصالحات د نیکیو چې هم ایماندار دي هم عمل صالح کوي لهم دي لره اجر مزدوري ده غیر ممنون هغه قطع کیږي نه کمیږي نه بلکې د همیشه لپاره الله جل جلاله دي ته پر دې باندې ثوابونه ورکوي د دې پر اعمالو باندې دا نو په هغه صورت کې وایي دوامداره ثوابونه که څوک غواړي هغه د عبادت په دوام او استمرار سره کوي مثال نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي خیر الاعمال ادومها خیر د اعمالو چې دي هغه دوامدار عبادت دی و ان قل که څوم لږ وي 2 رکعته نفل کوه ټول عمر یې کوه لس دقیقې ذکر کوه ټول عمر یې کوه د دې ګټه دا راځي که ته یې ورخ ناجوړی سې مسافر سې خدای پاک هغه ثواب درکړي هغه ثوابونه نه قطع کیږي هغه درته را روان دي هغه به وي حتی بعضې روایتونه وایي که څوک د همیش دپاره دینداري کوي لمنځونه کوي دغه چې دی مړ سي په قبر کې هم خدای پاک ورکوي ډېر انسانان داسې لیده سوي چې پر قبر کې پر مانځه ولاړ وي ډېر انسانان داسې لیده سوي په قبر کې تلاوت د قرآن کوي خو دوی په دې دنیا کې هم د دغه شي سره ځانونه عادت ګرځولي وي هلته هم چې دا مړی په قبر کې کښېږي دا حساب و کتاب اخلاص دی بېرته راکښېني ملک وایي څه کوې وایي د لمانځه وخت دی دته داسې شکل سي چې اوس مه راونغېږي وایي د سهار لمونځ مې قضا نه سي دا لمر راخېږي زه به یې پلار لمونځ وکړم ملک ورته وایي چې دلته لمونځ نسته بس پیغام بیده سه داسې بیده سه لکه هغه دا ولې شپې ناوې چې نه راکښېنوي مګر هغه څوک یې راکښېنوي چې دې ته ښه خوښ وي قریب یې وي نو هلته په قبر کې لا دې د لمانځه نارې ووایي د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحابي خیامه جګه کړه بیده سو هغه در لاندې تبارکله تشریف ویل کېږي وبېرېدی چې داسې کیسه ده سهار یې نبي علیه السلام مبارک ته وویل په در ما لاندې تبارکله تشریف ویل کېدل نو نبي علیه السلام مبارک په دلته قبر دی دې سړي نجات پیدا کړی دی ګوره په ژوند کې د قرآن سره محبت و هلته په قبر کې هم د هغه قرآن وایي نبي علیه السلام مبارک موسی علیه السلام قبر د سرو غونډیانو سره دی
هلته پر مانځه باندې ولاړ دي په قبر کې. نو دغسې دا د خدای پاک د دوستانو د هغه ثوابونه نه قطع کېږي، که څوم قبر و آخرت دار د مکلفیت نه دي، خو د دې د عادت د مؤمنانو د بندګۍ و د عبادت سره د خپل خدای جوړ سوی. هلته خدای پاک ته خواست وکړي چې خدای پاک ما ته اجازه راکړه زه لمونځونه درته کوم، مکلف دې نه یم، زه کوم مکلف دې نه یم، زه قرآن وایم، ما ته ښه خوند راکړي. نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم یو نفر مشر کړی پر یو ډلګۍ باندې، نو دوی ولاړله په خپل جهاد پسې. نو قانون دا و چې هر څوک په مشر لمونځ ماغور کوي. نو بیا چې پر مانځه به ودرېدي چې هر صورت بیا وایي، په پای کې بیا قل والله شریف ورسره ویل. صحابه چې راغله نبي علیه السلام مبارک چې ویل دا صحابي مبارک تا مشر کړی د دغسې کوم، په لمانځه کې په هر رکعت کې قل والله شریف راته ویل. نو نبي علیه السلام مبارک ورته چې ورشي دا پوښتنه ځینې وکړي، ولې دا عمل کوئ؟ نو دوی چې ورغله پوښتنه ځینې وکړه، هغه ورته وویله د دې دپاره کوم په دې کې صفت د رحمان جل جلاله دی. نو زما خوښ دی هغه صورت چې په هغه کې صفت زما د رب جل وعلا صفت پکښې کړي. نو نبي علیه السلام مبارک چې دا خبره راغله ویل ورسې ورته ووایاست چې رب جل وعلا بیا ستا سره محبت لري، ته د خدای پاک د صفاتو سره محبت لري، رب جل وعلا ستا سره محبت لري. ګوره دا په یوه کوچني صورت قل والله شریف سره د الله جل جلاله محبت ورته لازم شي. نو دغسې خدای پاک به اجازه ورکوي په هغه قبر کې هم دوی په عباداتو باندې اخته وي. څه بجې یا بجې ما معلومې خو اوس وخت پر دا وخت اخېږي، نن موږ 9 بجو ته اړو. نو دا در دې پورې چې انسان اعمال چې دي چې دا نه قطع کېږي. نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وایي چې هغه کسان چې دي مؤمنان دي عمل صالح کوي لهم اجر مزدور شته غیر ممنوع غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع قطع کېږي نه، ولا منقوص کمیږي نه. نو دا چې نه قطع کېږي نه ځینې دغه کېږي، سبب دا دی چې دا دی عمل په دې خپله زندګي کې ښه عمل کوي، هغه دته روان وي، ګټې په آخرت کې هم دته متوجي وي. نو دا نه ځینې قطع کېږي. او بل عمل چې نه قطع کېږي هغه دا دی چې موږ تاسې خیر جاري بولو، دغه سړي اوس دا مسجد جوړ کړی دی عطا جان مرحوم، دا دی موږ تاسې پکښې کیو، دا دته دغه ثوابونه د دې مسجد تر ورځې پورې د قیامت روان دي، قطع کېږي نه. خو د عمل په خپل ژوند کې کړی دی. د هغه رقم سړک څوک جوړ کړي، پل جوړ کړي، برمه جوړه کړي، سا وکاږي، کاریز پاک کړي، کاریز جوړ کړي، او دغه رقم خیر جاریه نیک اولاد پرېږدي در شا، په ښه تربیه سنبال اولاد پرېږدي. موږ اولادونه خو یو موږ لټان یو، د دیندارۍ سره خپله نوکې لټي لرو، اولادو کې به نو څنګه بیا در موږ چالاکي پیدا سي. یعنی دا خلک دا قانون دی چې هېڅ اولاد د خپل پلار ځای نه دی وهلی. نو چې موږ خپله لټان یو په 100 کې 75 درجې، نو زامن مو خامخا په لټۍ کې په 100 کې 90% لټان دي. نو موږ به داسې د خپل اولادونه سنبالوو چې د دې ګټه بیا موږ ته قبر ته هم راسي. داسې به یې جوړوو او داسې به یې نه جوړوو چې وایي کاکا ته ښکنځل وکړه، په کوچنیوالي له کاکا باندې ښکنځل ور زده کړي، او یا نور داسې افعال پکوي چې پیسې وګټه زویه، کور در پسې دی، در به در یو، څوک په یوه افغانۍ درکړي، هېڅوک یې په ګرد ښار کې ولاکه درکړي، بس نو پیسې ګټه زویه، پیسې ګټه. هغه دې ته مجبوره کړي چې باره هم غلا وکړي، هم درواغ ووایي، هم سود وکړي، یا باره یې نو خورا صفت کوي پلانکی جان عجب په ښه زوی مې دی، داسې پیسې را ګټي، دا نور خو دا خو ما ولاکه هېڅ پیسې را ګټي. دا کمال د انسان نه دی، دا نور پسې لټېږي د آخرت د عمرو سره. سړی به تشویق د خپل اولاد په دیندارۍ کې کوي. دا زوی 100 لکه را وګټې دونه خوند نه را کوي لکه چې یو جومات لمونځ وکړي. زوی 100 لکه را وګټې دونه خوند نه را کوي لکه چې زه ورځ راسم پوښتنه ستا روژه دې نیولې، دا څومره ښه عبادت دی. او دا خوند نه را کوي چې ته د ټول دنیا د باچیانو وزیرانو سره کښېنې، خو زوی دا خوند را کوي چې ته یو ورځ په مجلس کې د قرآن کښېنې، قرآن ووایې. موږ سره یو وخت یو سپین ږیری اوس مړ دی، خدای دې وبخښي، خان سړی و، مشهوره سړی و، ترجمې ته رالی، هغه داسې ګوري، وایي ماشاءالله دا خو ګره ځوانان راغلي دي. وایي هلکو تاسې پلرونه نه لرئ؟ هغه وایي لرو یې. وایي نو دوی چېرې دي؟ دوی ولې مسجد ته نه راځي؟ دوی څه ټکهداري در آباده په دې دنیا کې اخیستې ده، خو دوی لا قبر ته ور نږدې دي، باید چټک مو ول پلرونه راولي، سبا به ګرد خپل پلرونه راولي. زه دا خبرې ورته کوم
چې ستا اولاد یې ګوره دا د تا چالاکه دی هغه قرآن ته ناست ته په کور کې ناست دی او چې کوم سپین ږیري وو هغوی چې ته زامن نه لرئ هغوی لرو یې نو چیرې دي دا ولې داسې ماړه دي په دې قرآن باندې تا ماړه کړي دي که خپله ماړه سوي دي ولې نه راوجه د زامن دي راولې دا قرآن ته یې کښېنوه د آخرت ګټه یې زده کړي نو که چالاکه سي برجسته سي تر څو یې په دې غفلت کې ساتي سپین ږیری د اویاو کالو سړی و داسې خبره یې ورځ وکړله څو ورځې ول زه کېږم راځم چې وګورم که دا ښه ځوانان دي دا ښه خوند راکړي که د قرآن ته ناست وي نو دوی پلرونه ول چیرې دي نو اوس هم دغسې خپل پلرونه اماده کوي دې ته چې راسي دا قرآن ته کښېنو بعضې خلک دي خپل پلرونه سپورټ کړي اماده دي کړي وجندارۍ ته او بعضې پلرونه دي خپل اولادونه بیا سپورټ کړي اماده دي کړي وجندارۍ ته دا دنیا تېره ده ولاکه دا پر دنیا پر سر څوک راوڅرخېږي نو هغه که غواړئ چې موږ ته عبادت غیر مقطوع وي ټول عمر دې موږ ثوابونه را جاري وي نو یو شی د هغو څخه نیک اولاد دی سړی نیک اولاد تر شا پرېږي بیا دعا ورته کوي ښه عبادتونه ورته کوي نو الله جل وعلا دې پر موږ تاسې ورحمېږي خدای پاک دې موږ تاسې کامیابه کړي وما علينا إلا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة